دآمو سیندیزې حوزې د تحکيماتو مسوولينو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دغه سیند د سواحلو د پروژې له روان بهير څخه څارنه کړې او ویلي دي چې ډېر ژر به په دې ولسوالۍ کې د پروژې چارې بشپړې شي. د دغه ولایت د آمو سیندیزې حوزې د تحکيماتو ریاست چارواکي د پروژې د چارو د کیفیت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې په نورو ولایتونو کې هم د یاد سیند د غاړو جوړولو چارې په چټکۍ دوام لري. دا کومه پروژه چې اوس دا تاسو وینئ او روانه ده دا 100 میلیونه پیسې افغانۍ رئیس وزرا مقرر کړي وي د اضطراري پروژو باره کې. په دې کې موږ 4 ولایتونو کې کار پې کړی دی، شبرغان ولایت کې، په مزار ولایت کې، په کندز ولایت کې، په تخار ولایت کې، په تخار کې په خانم بندر کې پې کار کړی دی او دلته په شیرخان بندر کې کار کړی دی، په شورتېپې ولسوالۍ کې کار کړی دی، خرقین ولسوالۍ کې کار کړی دی او په خامیاب ولسوالۍ کې کار کړی دی. ان شاء الله دغه شان ته چې کوم ځای کې ضرورت او امارت آماده دی چې په هر ځای کې کار مخکې بوزي. د ټولو اکثریت پروژو په تطبیق سره په زرهاو تجربې مځکې تاسو ګورئ کېدای شي نور راپورونه کې موندلي په مختلفو ولایتونو کې لاسته راغلي دي او شته مځکې محافظت شوي دي. بل لور ته ځایي اوسیدونکي او په دې پروژې کې بوخت کارګر د آمو سیند د سواحلو د تحکيماتو له کارونو خوښ دي، وایي چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به د ځمکو د تخریب مخه ونیول شي. د امارت څخه زموږ ډېر شکرګزاري کوو، ډېره مننه ځینې کوو چې موږ ته حلال صادقانه خدمت کړی، قرباني یې راکړې او انجینر صاحبانو پاک خدمت کړی دی. یقینا چې 15 دقیقې په روز کال منظور شوي دي. زموږ آبادي د کرنیزې مځکې کورونه په تخریبات د دریامو هغه راخوندي کړي راته او د اسلامي امارت څخه ډېر مننده یو او د خوار غریب د مسلمانانو لپاره ډېر زمینه برابر کړې د کار لپاره. او که دا کاروبار نه وي، دا روزګار نه وي، دا لوکان مګر د مسافر د ایران یا د بل لارې د سختو لارو کې مسافر دی یا مړه کېږي یا سخت خطرې راځي باندې. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند د تحکيماتو چارې په داسې حال کې په چټکۍ دوام لري چې اوس مهال د اوبو انرژۍ وزارت له لوري تخار او بدخشان ولایتونو کې د ځینو نورو پروژو چارې روانې دي چې په بشپړېدو سره به یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.